سلامونه درنو او معززو لیدونکو، لکه څه ډول چې مخکې موږ ویلي وو چې موږ به د متحده عربي اماراتو له منځه ستاسو لپاره په ویزو باندې، ګولډن ویزو، سپانسر ویزو، انویسټر ویزو باندې او د کاروبار د کورونو، ملکیتونو، دکانونو په اخیستلو باندې به خبرونه چمتو کوو، راپورونه به چمتو کوو، مرکې به کوو. نو که چیرې کې تاسو په متحده عربي اماراتو کې ملکیت اخلئ، جایداد اخلئ، ستاسو لپاره بالکل د ویزې سهولتونه دي او ستاسو لپاره بېلابېلې ویزې دي چې هغه ګولډن ده، انویسټر ویزه ده او دغه درکول کیږي. په همدې رابطه مې په دوبۍ ښار کې د یوې لوی کمپنۍ له رئیس یا سی او سره مرکه کړې ده. د دغه کمپنۍ نوم واعد پراپرټیز ده چې د هغې له مشر رفیق حسن صاحب سره مو مرکه کړې ده. رئیس محترم، صمیم خبري نیټورک ته ښه راغلاست. که پایلې په دې پوښتنه باندې وکړو چې که چیرې کې ستاسو له کمپنۍ له طریقه یو څوک جایداد اخلي، ملکیت اخلي، د هغوی لپاره د ویزو او یا هم نور امتیازات په پام کې نیول کیږي او شتون لري. سلامونه، رفیق حسن د واد لسریه رئیس تاسو سره مخاطب دی. تاسو ته د یاد دی چې تاسو په اماراتو کې په دوبۍ کې په شارجه کې خپل کورونه راونیسئ، نو په هغې باندې به تاسو ته ګولډن ویزا او انویسټر ویزا میلاویږي. نو تاسو زموږ سره خپله اړیکه نیولی شئ او انشاءالله تعالی دا تخفیفونه په دغه ورځ باندې تاسو رانیولی شئ چې د نړۍ په هر ځای کې تاسو ژوند کوئ. مننه رئیس صاحب. که دا هم راته ووایئ چې ستاسو کمپنۍ فعلا کوم ډول کورونه د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي او یا که د هغې یو ګرافیک یا هلته تاسو کومه نقشه لرئ هغه هم تاسو موږ او لیدونکو ته وښایئ، مهرباني به مو وي. زما د مخې ته چې کوم کتلی شي دا زمیني کورونه دي چې په کوم کې به تاسو ته 3 کوټې، 4 کوټې، 15 کوټې تر د 6 کوټو پورې کورونه په دې کې موږ رانیسو. تاسو ته د یاد دی چې په 4 تاریخ باندې زموږ کومه غونډه ده په دوبۍ کې، نو تاسو د دې ډسکاونټونو نه او د دې تخفیفونو نه خپل ځان استفاده کولی شئ. رئیس محترم، تاسو په خپلو خبرو کې دا د جولای د 4 تاریخ د غونډې یادونه وکړه، په داسې حال کې چې تاسو د جون په 28 نیټه باندې په شارجه کې هم یوه لویه غونډه رابللې وه چې هغه ډېره کامیابه غونډه وه. ښه معاملات پکې ترسره شول، سوداګریز معاملات په هغې کې ترسره شول، ښه افرونه پکې وړاندې شول. دا غونډه چېرته جوړیږي او په دې غونډه کې کوم ډسکاونټس یا تخفیفونه تاسو په پام کې لرئ یا کوم تخفیفونه او ډسکاونټونه تاسو خپلو خلکو ته وړاندې کولی شئ یا ویلی شئ په دې رابطه؟ مهرباني. په 4 تاریخ باندې چې زموږ کومه راغونډه ده یو ځل بیا ستاسو دپاره دا ډېره مهمه ده. په دې غونډه کې موږ ستاسو دپاره په دوبۍ کې په بیلو بیلو ساحو کې زمینی کورونه، پلاټونه او د دې نه علاوه داسې تخفیفونه راوړي دي. ولاړ یم د بنغاتي په آفس کې ډېر ښه میټینګ وشو الحمدلله چې د بنغاتي څومره پروژیکټ دي او په هغې کې تاسو زمینی کور رانیسئ، اپارټمنټ رانیسئ، نو انشاءالله تعالی ډسکاونټونه خو برته میلاویږي. د دولت چې څومره د انتقالۍ پیسې دي هغه به درته هم معافي. نو تاریخ یاد ساتئ، د جولای 4 نیټه او د مازدیګر د 4 بجو نه تر د شپې د 12 بجو پورې په جان افغان رستورانټ په السیب بر دوبۍ کې زما چې څومره تجاران دي د بر دوبۍ، تاسو ته به د بر دوبۍ سره نږدې کورونه رانیسو او په ډیره دوبۍ کې چې کوم تجاران دي تاسو له په ډیره دوبۍ کې، نو په ډیره دوبۍ کې هم پروجیکټ موږ راوړي دي، په بر دوبۍ کې بالکل په بغل کې هم تاسو له پروجیکټ راوړي دي. د هغې نه علاوه د دوبۍ په بیلو بیلو ساحو کې به موږ ستاسو دپاره کورونه رانیسو. انشاءالله تعالی دغه غونډه چې ده دا ستاسو دپاره ده او زما په خپلو پښتنو باندې 200% یقین دی چې تاسو به راځئ او د دې موقع نه به پیدا اخلئ. که دا راغونډې موږ جوړو دا صرف او صرف په یو غرض باندې چې موږ د خپلو پښتنو ته فایده ورسو. نو انشاءالله تعالی چې تاسو راشئ او زموږ سره هلته کې کښېنئ، موږ به تاسو ته سر خلاص کړو او په کوم څیز باندې چې تاسو سر خلاص شو او په هغې کې تاسو ته خپله آینده ښکارېدله هغه کور به دله رانیسو انشاءالله تعالی. قدرمنو لیدونکو، که چیرې تاسو په متحده عربي اماراتو کې د کورونو اخیستلو
د دکانونو یا هوټلونو او یا په ټوله کې د جایدادونو او ملکیتونو د اخیستلو اراده لرئ او یا هم غواړئ چې د هغې اړوند د ویزو انویسټر ویزو ګولډن ویزو په رابطه باندې معلومات ترلاسه کړئ او یا هم هلته میشت افغانان او یا نور وروڼه چې غواړي په دغه غونډه کې ګډون وکړي او برخه واخلي نو دغه واتساپ شماره چې په سکرین باندې لیدل کیږي دغې سره تاسو تماس ونیسئ بشپړ معلومات او جزئیات به درکړي.